زنانه که زمانه خبری بعض زنانه اوری پلایو باندې زدغه زنانه تم درخواست کوما د خاوندانو تابعدار شي جنتیانی بیبیانی بتا سو نبیانی وی جنتیانی بیبیانی دا خاون نا فرمانا جهنمی دا زبان درازا جهنمی دا یو خبر خاونو کی شپانا شلی خبر خزا کئی دا گوری دا جهنمیانو عمل لی اللہ دی زمون تاسو بیبیانی ٹولی دیندار کی امین ہوئے لگ دولت اخلاص امین ہوئے دی خبر لرازم که بیبی دیرم دیندار شی خو اخیر کی بمرگ رازی ای بی بی خدیجه حضور سلام سره ناستوا جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه ذکر کړی دی وی دا سی وتو کده د الله محبوبه یو خبره تکوم او به بنی حضور سلام وتی ولی بنه منم تا خو ما سره دور د حیا د عزت وخت چې دا سی بل بیبیانه خاول سره تیری وی وای کنه سره وی قربان د مدینی جانان د مرګ او د جون می پته نه لګي ما تا سره ډېرې د حیا دې ز شپې و ز شپې سبا کې اوس دا ډېر د محبت جون تېر شه خو د دوه کولو سرداره که کله اسرائیل علیه السلام زما مېلمه شه او اسرائیل علیه السلام بالا راغی دا بهر بدن راځي جواب راکړي یو بدن پرېښودی شي خدا دعا کوي چې خدایا مو خو ډېر فقیران یو مو خو ډېر کمزوري حضور په خاطر را سره خدای په ښکلې لهجې را سره ملاقات دا منظر را روان دی دا منظر را روان دی علیه السلام باندې خامخا مېلمه کېږي والله که صدر پاکستاني چې خلاص دی نشي که بادشاه د زمانې چې خلاص دی نشي که ډېر عرب پتی او کرب پتی چې خلاص دی نشي نو ورته وایي د مدینې منورې جانانه درخواست کوم که اسرائیل علیه السلام مخکې راغی مهرباني کوه بل چاته به ما نه پرېږدي وی په کومه موقع وی د تور لحد دا سخته چې ده ډېره ګرانه ده د تور لحد دی منظر کې چې کله د لحد دا مقرر شي نو ای د الله محبوبه بل چاته مې نه پرېږده په خپلو لاسو مبارکه او مې تور لحد کې الله تور دا خدمت به زما کې حضور سلام ورته وی بیبي دا خبرې مه کوه ورته وی قربان مر حق ته خلاصېدی نشته یو سړی هم د مرګ نه خلاصېدی نشي وی زه قربان زما ستا واده ده اقر ورځ راله چې بیبي خدیجه وفات وه دغه کال ته عام الحزن وی عام په عربي کې کال ته وی حزن په عربي کې غم ته وی د غم کالو یو ابي طالب سے وفاتو او یو چکندی بی بی خدیجه وفات و جنازی پس حضور مبارک روان نے پا مکہ معظمہ کی جنت المعلا یو مزیدار قبرستان دی ما پا سرو کی دنن لیدلی دروازہ بند دی دیوال کی سرو کی سڑی گوری مغبره لیدیش ما پا خپلا مغبره لیدا و پا سرو کی دنن میو لیدا دروازہ باندی دکا دروازہ بند دوا ما پا کیو کتا دا بی بی خدیجی مبارک قبر مبارک چیزی دا جنازہ دنن شو لحد ارس برابر شو نو په دقه دوران کې سرور کونین د مدینی جانان له صحابي راغی وی قربان لحد ته به سوق کوزي نو د مدینی جانان ته د نیمه شپې د کټغه چې دوانه ناس ته خبره وته کړي و وی قربان دا بز کوزوما نو شکل مبارک ورغی او بی بی خدیجه مبارک اونی وا او مبارک کم وخت دفن کولا لحد کی خوا نو دا مخ مبارک بالا سرور کونین دا سی قبلی تکا اغا بیا اسمان تش بیا با قبلی تا بیا اسمان دا حضور مبارک با قبلی تکا و حاطفی آواز راگے او دا اللہ محبوبا دا مخ مبارک قبلی تکا و ما ذکر چه تا مخ قبلی تکے دا دی دا مخ دا ننگی چی دی دا خور سر لگی او دا مخ دا حیا مختی او دا د غیرت مخ دی مخ د پیغمبر سره ډیر د حیا د عزت جون تیر کړی دی قربان دا مخ ماته مدا په خورو ملګوا دا مخ ماته د حضور د خاطر ډیر وفادار مخ دی مخ ما سره ډیر د محبت او د مینې جذبه د پیغمبر په محبت کې ښکارا کړی دا ځکه چې دا داسې بیبي ده چې زه په دې خوشحالیږم چې ښځه خاوند په خوشحالۍ ورځ شپې تیری الله خوشحالي او که نه ښځه هلته ودي
د ګډ په د کمرې په یو ګډ کې او خاوند ته نه بل ګډ کې شیطان دا شیطان ځکه چې په دریاب باندې داسې تخه چولي که شران شیطانان نشي څه چل مکنن کم کم غم باندې خلک اخته کړ نو ټول وت خپل ریکارډ بیانې خو چې یو شیطان پکې راشي چې نن خو مې دوه ښځه خاوند مسله پیدا کا نو خاوند ته نکټ یو ځای چولی دی خاو جدا دي د یو بل نه اپرین یروي تا د سړی توپ کارو خزه خاونم چې جدا دام ډیر غټ کار وکړه ځکه چې خزه خاون کې یو بل سره مینه کوي الله خوشاله کله یو بل سره بغض کوي خاون د خزه سره نو الله خفي او شیطان خوشاله نو الله دې موږ تاسو د شیطان د خوشالولو نه بچو ساتي د الله خوشاله دې الله پاک نصیب کی اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه بكل معلوم لك یا لزم په حال باندې رحم وکي گناہوں بارم دا فی قلم را کاگی ہر قسم ظالمانو و باشانو کی نگرم منافقانو و کرانو مصدانو حاسدانو زمکی دا اسوان دا عذابونو تانو تاسونو اسپتانونو حادثات سماوی اردوینا یا اللہ دا ٹول ملگری سرزما محوس ومن کی بچو ساتی الہ العالمین جل جلالہو زمگو استاسو دا ٹول دا دنیا و دا آخرت خیرونا برکتونا پیوزے بانے نصیب و گرزے پروردگار علماء جل جلالہ زمون دے فیری طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا غلام احمد نقشبندی سے پیر محمد طیب سے یا اللہ بابا سے رحمت اللہ علیہ دامان بابا تنگیو فی صباح حضرت طول اولیاء صلاحہ اتقیاء مشایخ زمون والدین کریمین ستاسو مشران زمون مشران خدای نیکان صلاحات چے پہر سر زمین دی مسلمانان لطولو پا قبرون انوار و برکات نازل کی یا اللہ کریم علیہ بداغید برکت پمون بانی رحمتون و برکتون نازل کی بیماران چه سونی کورونو کے اسپتالونو کی ناری نئی زنانی معشوبان بڑاگان زوانان ټولو ته د الله سره زموږ صحت ورکړي نیک عمل لپاره قرضداران سوري خدای د قرضونو نه خلاص کړي بیماران د بیمارو نه خلاص کړي د چا پړ باندې غمونه دردونه پریشانی خدای غمونو پریشانو والا د غمونو پریشانو نه خلاص کړي تکلیفونو مصیبتونو نه خلاص کړي د اسمان د خیر دروازې د ځمکې د خیر چینی خدای مونږ ټولو ترا کولو کړي او دا ټول مرګري خدای خوشاله او آباد لري د جمعې پر دا یو ورځ تاسو چټي وی کنه نو زه پکې دا مرګري اینما چې کاروبار کوي خدای یو ورځ مونږ ته یو غنټه یا 2 غنټې وباسي خدای دې په کاروبارونو کې د ټولو مرګرو ډېر د حلال ول الله ورکی د حرام الله مونږ ټول بچو ساتي غلام صلی الله دا بچی سجاد سے دین بار دے رجوی منزل مونږ ته ټیمو کې دتم دوه کې سجاد سے دا خپل مداح هم دے یا الله جل جلاله دیلم ډیر عمر سره تاسو ټول ملګرو ورکی ټول دی الله خوشاله بال غلام صلی الله دلته دربار شریف ډیر خدمتونه کړي د مشر سے هغه د الله تاسو د موږ ټول مشران چې سونه وفات دي زرم د کاکا جان ټول دی الله پاک په قبرونو کې خوشاله کی زم د ټول دی الله خیر خاتمه خراب نه کی بیمارانو ته دعا کې ټیکدار شه دا شاهد سے بیمار دي دا موږ د بل مرګري ناصر سے دا نور مرګري بازي سونه بیماران چې پدې مې موږ سره دي یا پلایو باندې دي خدایا دا سونه بیماران باندې کسان اشاره کوي چې دي کې سونه بیماران یا الله د زړه د شوګر د بیټ فیشر فقور کی نارینه زنانا د خپل پیغمبر مبارک د خاطر ټول خپل لاړې دوی کا اے شبیر سے دوما شومان اگین بیماری ترم الله صحت ور ټول بیماران د الله صحت یاب کی د جمعې پورز باندې زموږ محترم نعمت الله سیدی د اوراد نذیری د الله د نمونو د خپل پیغمبر مبارک د درودونو ختم کړي کم مرګري وسره پکې خدمت کړي او دغه ختم الله ټول خوشاله کړي دا زید الله د الله په ذکرو د نبی مبارک د محبت په ترانو آباد او ودانو لري څو د جمعې منظر ټول د الله خوشاله کړي د موږ مرګري چې کوم مشران وفات الله دې په قبرونو کې خوشاله کړي کوم ژوند دې الله دې په جون ټول خوشاله کړي بعض مرګرو ته موږ د خدمت لپاره یو ټلیفون کړی ډېر په محبت هغه محبت کی خدای دې ولداغي بدلی په دنیا او په آخرت باندې په دواړه ورکی په مال اولاد دې داغي الله برکتونه کړي ټول مرګ دې خدای خوشاله کړي موږ تم دوه کې چلام د مرګ خیر سلګي پوری د قران کریم او دین خدمت کې دنیا ګړګړ تور سي مقصد د خدای رضا د خدای دا قید جهان گواندی تو جنت الفردوس کې خدای اعلی بهترین مقام نصیب کی تفاسیر مشارک نور مرګي سونه چی دا لایو مرګي ټول د الله په خوشاله بال لري د حیات جن الله په یوزه باندې نصیب کی جی دمل د پارندو کې الله د مت نظام د قران نظام کی په تمام دنیا د خدای د قران او د اسلام جنډي بلندي کی دا کوم حل چې شروع د ګرانه الله ته وای الله ته درخواست وکړي چې یا الله ته مهربان شه موږ سره خصوصي مهرباني وکا یا الله جل جلاله تر اثر خصوصي مهرباني وکا موږ ټول ګناهونه معاف کا ځنکدن کی په یو زیاده کلمه نصیب کړي لا اله الا الله لا